ژرنده چې د پښتنو د کلتور یوه ځانګړې برخه ده او هغه وخت چې کله ساینس دومره مخ په وړاندې نه وتلی نو د خلکو به د دانو ورکولو ټول دارومدار په ژرنده و. که ننني جدید دور هر څومره په ژرندې اثر اچولی دی خو بیا هم ډېر خلک دانې د ورکولو دپاره ژرندې ته وړي. ارجمند کاکا چې د 30 کالو نه په یوه داسې ژرنده کې کار کوي چې خواوشا د 6 کالو نه آباده ده. دی وایي چې د زیاتو باغونو لګېدلو د وجې نه د ژرندو آمدن د پخوا په نسبت کم شوی دی. کاکا وایي چې د ژرندې پل زیاتره د سوات سیر تلګرام سیمه کې جوړیږي او ژرندې ته یې موږ د 130 کسانو په اشر را رسوو. زموږ چلېږي د 6 کالو نه او زه پکې کار کوم د 10 کالو نه او دا بیا چې کومه ده نو اوس پکې د دې آمدن کم شوی دی. باغونه لګېدلي دي جوار کم راځي مخکې به ډېر او داسې پکې چلولو والا پکې هم ناست وي زه پکې هم ناست یم. دا کسان مسان پکې ګڼي او دا ګرمه ده جوار ورکوي او سړه ژرنده چې ده نو هغه د غنمو ژرنده چې دی نو دا په سیر ټلګرام کې میلاوېږي او د هغه ځای نه بیا خلک راوړي او دلته بیا په اشر باندې د ژرندې لی راولي 15-30 کسانو سره یې په کمو کسانو ژرنده د پښتنو د دود دستور حصه ده. هم په دې وجه یې د پښتو متلونو کې هم ذکر شوی دی لکه چې وایي اوږه یم خو ژرندې نه څټم یا لکه دا چې ژرنده جومات نه ګورې خو بوډۍ نه نباسې او یا دا لکه چې وایي ژرنده که د پلار ده خو په وار